صبر داره ته تو وایا چې ته ته ما کرکټ لروستې له یو ټری کې کدا سکه کدا ته به زه پیر یم زه خلکو له تعویذونه کوم ټولې زنانه مې دوکه کړي دي او دلته باندې کې نو کدا چا د لري زنه سیکو خو دا خو ته تبو برباد کې نه سمیا کې دا شابه تکله شو په ګاز راځي زه په چې لکه شم چې څوک راځي پیر په چې لکه نیمه ګنټه کې نه وا دا خو ساده خلک دي نه پیږي او کنه څوک په خپلو خاوندانو جادوګونه کوي او څوک په چا کوي او څوک په چا اصل کې جادو شته نه خو بس سترګې تورول دي بله دوکانداري هم پکې کار کړی پیر صاحب او نو دغه شی دی که غوره چې ما سره ګرځي دا کار کوي خو به کوي زما خبره به مني تا خو اوس ظالمه ته خو ته بېګې د کرکټ کې که دا چارېدلو خو زه به په شرمونو شرمېدلم حق پیره حق پیر صاحب تا را واده ولې نه دی کړی بچې و چې شل کورونه پردي وران کې یو به پې خپل آباد نه کړي بس تپوس یې مه کوه اړه به مې نه خوري روپۍ وګټه پیر صاحب ته خو ډېر مالداره مې که نه چې ما دا مطلب دی چې تا له خل دا لور ولې نه درکوي تا سره خو غټ او دم ده یاره بلکې یو نسار رئیسي بازار خراب دی یو ته دونه سوالونه تپوسونه کې ویم مال یې نه راکوي بدرنګ یم که نه که ما سره هلیکاپټر یم شي څوک یې نه راکوي بس پوهېږه په خبره ما دا سکه لالا یا کورانیا دا سړی کم خول وای دا څه چلو شو خدای دې بیخو باسه لالا اوس په دې غر کړو ما د خپلو لاسونو نه مې بېغمه کړم لالا اخیر یې چاته وکړې ورګسته هغه ژوند نه دا زما لالا نه دا مخه پیرې راته ښکاري بیا پرې راغی اوس به یې څه پیرې دی وای وای دغه پیرې راته ښکاري یا پیرې راته ښکاري یا الله دا پته خو ورته پر علاج نشته هېڅ وتښتئ وتښتئ پیر صاحب هغه ګاک راغی اره په اوږو راخېږه تکړه شه په اوږو راخېږه تا څه کوې خدای دې ځواني مړ که زور پرې راځي او که زوره هپ هو هپ دم بګوله ډېر خوند کوي دا څه شی السلام علیکم پیر صاحب وعلیکم السلام یا لکه دا خر دې چا را روان کړی لرې که مړه خړانچه مړانچونه کي دا یې د کوم ځای نه راوستوی نه پیر صاحب دا مې مشر ورور دی لالا مې دی په ده باندې پیرې دی او هغه پیرې د بنګو بوټو کې 50 کاله تېر کړل اوس مې په دې لالا ناست دی دا ډېر خطرناک پیرې دی خو زه د تاریان یم چې د دې نېستې په ګوټي باندې دې څنګه کېناسته دا خو چې ته سړی په مالداره سړو کښېني دا خو ځان له د نېستې ګوډي دي که د دې پیري په ځای ځومه که نه والله که په ده ما سلام هم اچولی وي دا خو لا په ده ناستې دي پیر صاحب بس دا پیرې تې لر که داسې کار دی بچې یو بورې چیني راوړه یو به توره چرګه راوړي او یو تور چیلې راوله پیر صاحب لږ راکم شه غریبي هم ده دومره وس هم نشته دی پیر صاحب نو بس بیا پرېږده چې دا پوزه نه وشو کوي ځکه د غریبانانو نه پیریان نه پاسي ښه صحیح ده پیر صاحب راوړم دله خو ته خو تې اول دا پیرې پاسوه که نه اوس په سم شي که نه لږ صبر وکړه اوس په سم شي که نه تور چیلې او هر څه ول راولم چرګ هم ول راوړمه ته سم شه یروکې دا پیرې دي که د غاښونو صفا کولو مشین دی وروره را سر خو ورو په ما مو شو سترګې خو زما هم ورو ګورې کږې کېږي پیرې دي خطرناک دي ښه خرچه به دې پرې زیاتېږي به زر زر یې ترې لرې کوم هسې نه خراب دی نه که داسې کار دی استاد جي چې په دې بنګو ته یې دا پیرې پاسومه خو د چیلي غم به کې د چیلي غم به کې ښه وای له مې وچاودو داسې کېږي پرېږده مړ دې کړمه د خدای صبر وکړه صبر وکړه پیرې څو کسان یې درې څوک یې یو داودشاه دی او 2 زنانه دي ښه ښه لکه سونیا شاه ولي شاه همدا سره خو داسې کار دی چې تاسو په دې غریب څه کوئ څه نه پرې ناست یې زر زر خوله کونه وکړه زر زر څه کوئ په ده صبر وکړو صبر وکړې
با داسې کار وکړې ګورې د دې سړي نه پاسې دا سړی ډېر زیات عجیزه دی دا ټول خلک یې ځان څه پلل ځان کړی پاسې تې ښه بد داسې مه کوې دا لکه چیري غم کوه پیر صاحب چیلې خو مې دله راوسته ښه غوړ او ښه تور بس چیلي دې راوسته که نه اوس پتې دغه پیریانو پلار به هم تې پاسي دا زنانه چې کوموي دا خو لږ لسوان دي کنه دا به تې پاسي خو دا داود شاه نه دی دا ډېر طلاق سړی دی دا به تې زه په دې چوکه پاسوم اوسه پاڅه راشه را باندې کپې بس ختم شو لاړو بس مبارک چې مبارک چې پیرې تې لاړه که ښه پیرې څنګه شوې ځوانه پیر صاحب السلام علیکم پیرې ونه باندې ظالمه دا نه مې ووو چې ستا ګوان کې به مو اوس په چا ته ګپ لګې زه خو ټیک ټاک سره په ماسې در شوی وه پیرې ونه باندې هغه ټیم کې داسې کار دی السلام علیکم مبارک شو مبارک شه ورونه ګوان داسې کار نه دی زه ډېر رسېدلي سړی یم ډېر رسېدلي ما زه چې نه کوم کار وکړم که په دې لنډه علاقه کې تا د چا وکړو زه به درته دا سړی مړ کړم زمونږ پیر صاحب ډېر د کار سړی دی هسې چا پېژندلی نه دی زما ورور واده به وشي ستا واده دی ستا زما واده دی زما واده دی زما واده دی زما واده دی صبر د سره مې لږ تراشه تا سره لږ د پردې خبره ده یاره جي داسې کار دی که نه چې د دې سړي واده ته څونه وخت پاتې شو لږ هفته ورته پاتې هفته دا په دې پیریان میریان نشته دی خو لکه ما خو د ذمهوارۍ کار وکړه چیلي مې نه پدې دا زما خپله تجربه ده زه دا باندې تجربه خرڅوم دله تاسو ښځه بدرنګه کړې ده داسې کار وکړئ چې ته خسته ښځه ولې وکړئ تاسو خو وله کارغه کړی دی او که نه ځکه زه په ځان پیریان نه اوسېږي ستا د بې زه نیم ذمهوار ښه صحیح دی ته خو ما سره واده نه کوې جینۍ خو زه مه پیر صاحب له روان یم که نه داسې تعویض به در باندې کوم چې ته خلاصه کې چې ستا هغه نیا به یم راسه واده کوي یاره بایلکیه دا خلکه څه په غلطه روان دي دا کم وخته پاتې شو تعویض او تعویض چې لږه خبره کېږي تا را باندې تعویض کړی چې لږه خبره کېږي ده را باندې تعویض کړی چې په سر یم در راځي دې د باندې تعویض کړی دې خلکو باندې دا چل څه شوی دی مونږ خو تعویض هم چاله نه کوو کرښې مرخې ورته پکې ورې کړو خلکو ورسره سات تېرېږي د خلکو بس په دقې باندې عقیده او یقین جوړ دی که کله خلکو په الله باندې یقین جوړ که نه به دې ناجوړه کېږي نه به یې لاس تنګېږي نه به پرې پریشاني راځي د ټولو غمونو نه باغ خوي خو که په الله باندې یقین جوړ کړه یاره پیر صاحب مونږ یې څه کوو زمونږ دوکانداري پکې روانه ده هغه دې بل هم را روان دی پیر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام څه کوې رالویږي را باندې څه ظالمه کښېنه داندې ګرمي ده د ګرمۍ نه دې مړه کړو دا نه ګرم هوا دې راوسته چې یاره پیر صاحب هغلته مې یو جینۍ خوښه ده او واده را سره نه کوي که نه نو پیر صاحب ته راله داسې تعویض وکړه که نه چې به دې غاړه کې را ځوړنده کړم او بس مخې سره یې را سره واده وکړي ها بچې ته څه کار کوې تا سره پیسې شته نه پیر صاحب کار روزګار مې نشته دی او ډېر غریبانان مې او کور هم په کرۍ نیولې دی بچې ته خو تعویض یادې که نه چې ثابت ما هم مرو ته را ځوړن کې که نه خو بیا هم د څه واده نه کوي ښه ملګرو که دا ویډیو هم خوښه شوي نو دا مخکې شیر کړئ او یو لایک هم ورکړئ